د لوی او بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د ریاضي حساب درسونو ته هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو لومړي لوست څخه لیدلي وي تر ننه پورې او مهم ټکي مو په کتابچه کې لیکلي او کوم مواد چې تاسو په کور کې لرئ همدغه درس مربوط هغه هم درسره کار کړی وي ګران زده کوونکو که غواړئ ریاضي ښه زده کوئ نو کوشش وکړئ چې خپله پکې ډېر کار وکړئ یعنې کوم شیان چې د ویډیو نه زده کوئ دا کوشش وکړئ چې هلته په خپلو کتابچو کې عملي کړئ کوم سوالونه چې زالوب دا سره بیا کار کوي کوم کتابونه چې لري هغه در سره کار کوي کوم سوالونه باندې چې پرې هغه راولېږئ انشاءالله زه ځواب زه درکوم او که تاسو تنها ویډیو وګورئ او همداسې زر زر تېروئ بله ویډیو ته ځئ بله ویډیو ته ځئ او هېڅکله پکې کار نه کوئ نو دا په یاد وي چې هم نه زده کېږي دی نه په دې چې ګران زده کوونکو دا یعنې کله چې موږ یو کتاب وایو د کتاب نه یو شی زده کوو نو دا کتاب موږ ته 80% موږ ته ګټه کوي یعنې د هغې موضوعات چې موږ وایو 80% زموږ په ذهن کې پاتې کېږي او کله چې موږ یو ویډیو ګورو او هغې نه څه زده کوو دا په یاد وي چې 10% فقط زموږ په ذهن کې پاتې کېږي او 90% د هغې زموږ په ذهن کې نه پاتې کېږي دا څنګه وکړو چې دا زموږ په ذهن کې پاتې شي نو موږ مجبور یو چې کومه ویډیو ګورو اول خو هغه کم ماحول چې موږ ورته تعین کړی دی چې موږ ته باید کوم مزاحمت نه وي څوک باید قصې ونه کړي څوک خبرې ونه کړي فقط ویډیو ته متوجه اوسو قلم کتابچه راواخلو او ټولې خبرې چې موږ کوو د هغې مهم ټکي موږ چیک کړو د هغې مهم ټکي موږ ځان سره نوټ کړو او مهم سوالونه چې کوملیږي هغه ولیکو او خپل یې حل هم کړو نو هغې نه بعد چې کله دا کتابچه موږ ګورو دغه ویډیو موږ ته تر 100% پورې ډېره ګټه کوي نو کوشش وکړئ چې سوالونه در سره ډېر زیات کار وکړئ ریاضي د کار علم ده څومره چې تاسو زحمت پکې باسئ څومره چې پکې کار کوئ هماغونه تاسو ښه زده کېږي او دا طبعا خبره ده چې اول سوالونه به تاسو ته سخته وي اول به صحیح مثلا سوالونه صحیح نشي راولی خو پسته ښه کېږي دا خو موږ ته معلومه وي زموږ ژوند ټول کار راشي چې موږ شروع کړی د غلطۍ نه شروع کړی خرابۍ نه شروع کړی ده یعنې هدف دا ده چې موږ غلطي زموږ د ژوند یو جز ده باید قبول یې کړو همدغسې مخ ته کار وکړو چې دغه ترخه شي لکه موږ چې په ژوند کې مثلا لومړي ځل باندې قدم وهل زده کړي دي نو هغه هم داسې په اسانۍ نه دي زده کړي سیده داسې نه ده شوی چې موږ سیده راغلي قدم وهلو موږ شروع کړي وي او یا کله چې خبرې موږ کولې سیده هم صحیح خبرې نه کول یا کله چې بایسکل چې زده کوو سیده هم صحیح نه ده زده کړی یا کله چې موږ موټر زده کوو سیده هم صحیح نه ده زده کړی حتما ټکر یا خرابي موږ نه شوې ده بعد د هغې نه ستا موږ پکې قوي شي او تر ننه بلند شي موږ ډېر اسانه دا کار کوو نو ریاضي هم همدغسې علم د ګران زده کوونکو تاسو پکې کار وکړئ یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تاسو به متوجه شي چې ډېر شیان هم زده کړي دي او ډېر تغیر هم کړی ګران زده کوونکو موږ په مخکیني لوست کې په اولیه عددونو په مرکب عددونو باندې وغږېدو طاقت هم مطالعه کړه همداسې د هغې نه مخکې مثلا موږ په افادو باندې وغږېدو هیله ده چې هغه شیان هم در سره زده کړي وي او کار یې کوي در سره او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې چې درته رسېږي نورو ملګرو ته یې ورسوئ او که نور درسونه هم دې چینل کې غواړئ چې زده یې کوئ نو په چینل باندې کلیک وکړئ ننوځئ پلی لیستونو ته پلی لیستونو کې کیمیا فیزیک هر مضمون چې تاسو مثلا دا اووه مضمونه ساینسي او ریاضیات دي مهمه دي دا ټول هلته شته ده په پښتو ژبه په دري ژبه تاسو لومړي درس سره شروع کړئ نو ټکي همدغسې مخ ته ځئ نور ملګرو ته یې هم ورسوئ ګران زده کوونکو نن په کوم درس چې موږ وایو هغه په حساب کې په ریاضي کې موږ ته ډېر مهمه ده ډېر بعد د دې نه ډېر زیات راځي مثلا څو عنوانه چې بعد د دې نه موږ مخ ته ځو همدغه عنوان موږ سره ده په الجبر کې زموږ ډېر په درد خوري هلته ترې استفاده کوو نو دا عنوان موږ ته ډېر مهمه نو درس ته متوجه اوسئ چې ښه زده کوئ دا درس ګران زده کوونکو څه شی ده د طبیعي عددونو تجزیه ده تجزیه یا د تجزیه عملیه ده یا ورته وایي پرایمري فاکټور پی اف ورته وایي پرایمري فاکټور یعنې موږ دلته دې عملیې کې موږ دې درس کې چې کوو موږ یو طبیعي عدد راخلو تجزیه کوو تجزیه څه معنا ورکوي ګران زده کوونکو وایي هر کله چې یو مرکب عدد مرکب اولیه خو په درس کې زده کړل که نه هر کله چې یو اولیه عدد هر کله چې یو مرکب عدد په د اولیه عددونو د ضرب په شکل ولیکو په داسې شرط چې بیرته هغه ضرب کړو د مرکب عدد راکړي یعنې موږ یو مرکب عدد راخلو اولیه عددونو ته اړوو موږ تاسو پرون په درس کې دا وویلې چې هر مرکب عدد د اولیه عددونو د ضرب نه لاسته راغلی ده مثلا دوه اولیه ده درې اولیه ده دوه په دریو کې شپږ کېږي صحیح ده نو دا دوه اولیه عددونه ضرب شو مرکب یې راکړه نو موږ کله چې دغه مرکب عدد بیرته اولیه عدد ته د ضرب په شکل اړوو بیرته یې اړوو همدغې ته څه وایي تجزیه وایي یعنې کله چې موږ ولرو شپږ یو مرکب عدد ده دا موږ لیکو دوه ضرب د درې دوه اولیه ده درې اولیه ده دوه په دریو کې بیرته شپږ هم کېږي یعنې موږ شپږ د ضرب په شکل ولیکه د اولیه عددونه په دې شرط چې بیرته ضرب هم کړو دا رقم کړي یا فرض مثال موږ لیکو لس چې کله لیکو موږ څه رقم وایو دوه ضرب د څو دوه ضرب د پنځه دوه ضرب د څو دوه ضرب د پنځه دوه پنځه لس کېږي دا دواړه اولیه عددونه د ضرب په شکل واوښتل بیرته چې ضرب هم کړو دا راکوي یا فرض مثال ګران زده کوونکو موږ لیکو 12 موږ لیکو 2 ضرب د 2 ضرب د 3
یعنی 2 او 3 او اولیه عددونه دي یعنی 2 دانې دي اصلا 2 کې 2 دفعې تکرار شوی دا به ولیکو 2 په توان د 2 چې موږ طاقت کې دا زده کړل ضرب د 100 ضرب د 3 پس هر کله چې یو مرکب عدد دغسې عدد تاسو د اولیه عددونو د ضرب په شکل ولیکئ په داسې شرط چې بېرته یې ضرب کړئ د عدد درکړي دې ته چې وایي دې ته تجزیه ویل کېږي یا فرض مثال موږ ته ویل کېږي 14 موږ ورته وایو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 یعنې هدف یې دا دلته چې 2 څو دفعې ضرب شوی 4 دفعې په خپل ځان کې ضرب شوی څو یې راکړی ده 14 یې راکړی دی کوم اولیه عدد ده چې 4 دفعې ضرب شوی 14 درکړی موږ ورته وایو هغه 2 ده چې 4 دفعې ضرب شوی 14 راکړی دغه عملي ته ګرام زده کوونکو موږ تاسو چې وایو تجزیه ورته وایو انشاءالله په تجزیه باندې خبر باندې پوه شئ چې پرایمري فاکتور یا اولیه فاکتورونه د یو عدد چې پیدا کوو دغه ته موږ چې وایو تجزیه ورکېږي ګران زده کوونکو موږ چې کله تجزیه سوالونه لو په 2 طریقو حلولی شو یعنې سوالونه په 2 طریقو حلېږي یوه طریقې ته دوشاخه طریقه وایي دوه شاخې طریقه ورته وایي دوه خاښې طریقه چې ده ګران زده کوونکو دا ډېره مروجه نه ده خو دا طریقه ده خلک ترې استفاده کوي مثلا که موږ ته که سوال څوک راکړي او موږ ته وایي چې پی اف یعنې پرایمري فاکتور د 10 یو عدد ده د دې پیدا کړي اول خو ګران زده کوونکو دا خبره په یاد چې کله تجزیه شروع کوئ کله یو عدد تجزیه کوئ یو مرکب عدد تجزیه کوئ کوشش کوئ چې هغه اول په تر ټولو کوچني اولی عدد باندې تجزیه کوي موږ پوهېږو چې تر ټولو کوچنی اولی عدد چې و هغه 2 یعنې 2 نه به شروع کوئ اول کوشش وکړئ چې عدد په 2 تجزیه کېږي که نه کېږي په هغې تجزیه کړئ چې په هغې وشو خلاص شو نور نه کېده بیا 3 ته لاړ شئ 3 باندې چې ونه شو خلاص شو نور بیا بځې لاړ شي 5 4 ته خیز مه وایئ ولې 4 اولیه نه دي هغه مرکب ده کوم عدد چې په 2 خلاص شي هغه بیا په 4 نه کېږي ولې په 2 خلاص کړي نو 4 خو اولیه نه ده هغې ته مه ځئ بیا 5 بیا 7 همدغسې بیا بس 11 14 تر اخره پورې همدغسې مخته ځئ سوال حلېږي مثلا دا سوال یې موږ ته راکړی دا حل کړي دوشاخه داسې ده 20 به لیکئ 2 خاښې به داسې به ورکړئ اول دا په څو وویشئ 2 باندې آیا په 2 کېږي که نه کېږي نو دا وویشل تقسیم غوندې مخته ځئ یو په 2 کې 2 صفر په خپله راکښته کړئ 10 شو بیا په 2 کې ګران زده کوونکي دلته بیا په 2 کې موږ لیکو 15 2 10 دی راکړل صحیح ده اوس بیا په 15 کېږي موږ وایو چې یو 15 نو عددونه چې شول 2 شول 2 او 15 شو یعنې دا 3 وړه چې ضرب شي د دې تجزیه راځي نو د دې پرایمري فاکتور موږ پیدا کړ 2 ضرب د 2 ضرب د 15 یا لاندې ورته لیکو چې 2 مربع ضرب د 100 ده ضرب د 15 د عدد موږ چې کړ تجزیه کړ دا طریقه خو بله طریقه چې د هغې نه موږ ډېر استفاده کوو هغه د جدول طریقه ده جدول داسې ده ګران زده کوونکو چې موږ ته عدد راکول کېږي 20 دا تجزیه کوو چپ خواته یې موږ یو عمود خط کش کوو لاندې افقي خط کش کوو اول کوم عدد نه شروع کوو 2 نه تقسیم کوو نو یو په 2 کې 2 صفر راغی صفر په خپله ولیکه اوس بیا په 2 ولې چې لومړی رقم صفر ده داسې عدد دی که ضرب کړه چې یو درکړي خو داسې خو نشته ده ښایي دواړه خانې په نظر کې و داسې عدد ضرب کړه چې 10 درکړي 15 2 10 اوس دا په 3 نه کېږي په 3 نه کې 15 ته لاړ شه 15 باندې کېږي 15 یو 15 دی راکړل دا عدد یو شو تجزیه دلته چې شو خلاصه شو نو اوس عدد ولیکه دغه شکل د 2 مربع دغه 2 مربع ضرب د 100 ضرب د 15 عدد ولیکئ صحیح ده همداسې موږ د سوال راکوي ګران زده کوونکو چې پی اف تجزیه ده د 10 راته پیدا کړي دا راته تجزیه کوي موږ ورته راخلو 10 ورته لیکو چپ خواته یو عدد ورکو داسې یو خط وکش کوو لاندې افقي اول په 2 یو په 2 کې 2 څو شو 2 دلته 3 دی ګران زده کوونکو دلته چې 3 ده مغه تقسیم غوندې مخته ځئ نو 2 یې دې پوره کړه یو یې هغې ته ورکړي 10 شو نو څو ضرب کړو چې 10 راکړي 15 په 2 کې 10 اوس په 2 نور نه کېږي ګران زده کوونکو تاسو ګورئ نو چې په 2 نور نه کېږي ښایي چې په 2 نه کېږي څو شروع کړو په 3 کېږي او جمع 15 شپږ کېږي په 3 کېږي پس وایي 15 3 15 بیا په 15 ګران زده کوونکي یو 15 اوس وشو نو موږ 10 لیکو چې مساوي ده یو دفعه 2 راغلی ضرب یو دفعه 3 راغلی ضرب یو دفعه څو راغلی 15 عدد موږ چې کړم تجزیه وکړو خبره خو انشاءالله پوه شوې که نه همداسې ګران زده کوونکو موږ ته ویل کېږي پی اف د 10 پیدا کړي د 10 پی اف پیدا کوو تجزیه کوو 10 لیکو خط کش کاږو اول په 2 کېږي نو یو 2 یو دې ته ورکوي 14 8 2 14 بیا په 2 9 2 18 بیا په 3 شروع کوو 3 9 بیا په 3 یو 3 صحیح شو اوس به موږ ولیکو 2 دفعې 2 راغلي ولیکو 2 په توان د 2 دفعې 3 راغلي لیکو 3 په توان د 100 د 2 دا عدد چې شو موږ عدد موږ تجزیه مثلا بل سوال ګران زده کوونکو راځي موږ ته ویل کېږي چې پی اف د 4 شپېتو موږ ته پیدا کوي یعنې 4 شپېته تجزیه کوي 4 شپېته لیکو شاپ خواته یو خط عمودي خط ورکو افقي ورکو په 2 کېږي 3 په 2 کې 6 او 2 په 2 کې 4 بیا په 2 کېږي یو په 2 کې 2 یو دې ته ورکړي 12 شپږ په 2 کې 12 بیا په 2 8 2 14 بیا په 2 4 2 8 بیا په 2 2 2 4 بیا په 2 1 2 2 اوس څو دانې دلته لرو 1 2 3 4 5 شپږ 2 په توان د څو لیکو شپږ دا د دې چې شو تجزیه شو صحیح ده یا همداسې موږ ته ویل کېږي پی اف
د سلو پیدا کړئ عدد د سل راخلو تجزیه کوو اول خو په دوو کېږي اوس لیکو 5 2 لس صفر خپله بیا په دوو کېږي 2 2 څلور یو دې ته ورکوي لس کېږي 5 2 لس بیا په 5 5 5 25 بیا 5 یو 5 صحیح ده اوس لیکو چې 2 مربع ده او 15 مربع ده نو لیکو چې 2 مربع ضرب د 15 مربع دا د دې څه شو تجزیه شو خبره خو رسیدې کنه همداسې که بل سوال راکړي مثلا پی اف د څو راکړي مثلا زر راکړي د یو بل عدد دا عدد تاسو درکولی خپل عدد مثلا د سل نه بعد وایي عددونه کوم چې خوښېږي عددونه لیکئ تجزیه کوئ مثلا زه زر تجزیه کوم دا تجزیه کوو څو باندې کېږي په دوو کېږي څو کوو 15 په دوو کې لس 2 صفره په خپله بیا په دوو 2 2 څلور یو دې ته ورکړه 15 لس کېږي 15 2 لس صفر په خپله راکته کوي بیا په دوو کېږي یو 2 2 صحیح ده او 2 2 څلور یو دې ته ورکړه لس 15 2 لس نور اوس په دوو نور نه کېږي ښایي دریو ته ځو دا دلته دریو نه ویشل کېږي ولې چې یو جمع 2 3 دریو 15 اته کېږي مجموعه په دریو نه شوه نو 15 ته ځو په 15 ویشل کېږي اول رقم 15 ده اوس 2 15 لس 2 هغې ته ورکړه 15 15 25 بیا په 15 15 25 بیا په 15 یو 15 صحیح شو اوس تاسو دلته ګورئ چې 2 څو دفعې راغلی 3 دفعې نو 2 په توان ده 3 ضرب ده 15 څو دفعې راغلی 3 دفعې نو 15 په توان ده څو ده 3 نو 2 په توان ده 3 15 په توان ده 3 موږ خپل عدد دغسې څه کوو لیکو صحیح شو همداسې بل سوال موږ ته ګران زده کوونکو راځي موږ ته وایي چې پی اف پرایمري فاکټور د یو اتیا زرو تاسو راته پیدا کړئ یو اتیا زرو دغسې دا عدد راکوي وایي تاسو دا موږ ته څه کوئ تجزیه کوئ ساده یې ورته تجزیه کوو عدد لیکو چې دا یو اتیا زره دلته یې لیکو صحیح ده یا څو کېږي 810 زره داسې هدف یې دا تجزیه کوي نو اول راځو په دوو باندې دا په دوو کېږي څلور 2 8 دا یې پوره کړه خو یو نه پوره کوي تقسیم که موږ څه ویلي چې یو عدد چې نه پوره کوي موږ صفر کېښوده مخکې که د اول عدد نه کوي خو د صفر اول معنا نه ورکوله اوس په منځ کې داسې عدد راغی چې هغه نه تقسیمېږي نو یو چې نه تقسیم موږ صفر ورکړو اوس به دواړه نیسئ داسې کار به نه کوئ چې صفر به نه ورکوي دواړه عددونه نیسي بیا غلطېږي یعنې دا عدد چې په دوو ویشي ډېر وړوکی کېږي نو اوس غټ عدد راوځي او که تاسو صفر ونه کړئ نو عدد ډېر کوچنی کېږي نو صفر به ورکوئ اوس دواړه په نظر کې ونیسئ 15 2 لس 3 صفرې خپله راکته کوي اوس په دوو بیا کېږي 2 2 څلور صحیح ده صفر په خپله 2 2 څلور یو دې ته ورکړه لس کېږي 15 2 لس 2 صفر هم راکته کوي بیا په دوو کېږي یو 2 صحیح ده صفر یو 2 صحیح ده 2 2 څلور یو دې ته ورکړي لس 15 2 لس صفر بیا راکته کوي بیا په دوو یو نه کېږي دواړه په نظر کې ونیسو اوس صفر مه ږدئ ولې چې اول کې صفر معنا نه ورکوي دواړه نظر 15 2 لس او دا نه کېږي ښایي صفر دا دواړه شپږ 2 12 صحیح ده اوس دا 12 کېږي شپږ 2 12 او 2 2 څلور یو دې ته ورکړه لس 15 2 لس دا عدد نور په دوو باندې نه تقسیمېږي ولې چې لومړی رقم طاق شو اوس چې نه کېږي په دریو یې ګورو په دریو باندې ځو په دریو کېږي ولې چې 15 جمع صفر 15 15 او شپږ 11 دا څو کېږي 14 14 15 18 په دریو کېږي اوس یو 3 دوه یې دې ته ورکړه شل صحیح ده شپږ 3 څو کې 18 دوه یې دې ته شپږ 8 3 څلېرویشت دوه یې دې ته ورکړه 22 اووه 3 21 یو هغې ته ورکړه 15 15 3 15 صحیح ده اوس به بیا لاړ شي ضرب زماني مهمه دلته بیا په دریو وایو چې څو څلور شپاړس دي 15 3 15 صحیح ده 15 3 15 یو دې ته ورکړه شپږ 3 18 دوه 3 شپږ یو هغې ته 15 3 15 بیا په دریو ګران زده کوونکو یو 3 کېږي یو 3 دوه دې ته ورکړه شپږ کېږي څو کېږي 8 3 څلېرویشت دوه هغې ته ورکړه اووه 3 21 یو هغې ته ورکړه 15 3 15 بیا په دریو ګران زده کوونکو مخ ته ځو لیکو چې شپږ 3 18 صحیح ده دوه 3 شپږ یو هغې ته ورکړه 15 کېږي 15 3 15 دا د دې راکړه اوس په دریو خو نور نه کېږي شپږ جمع 2 8 شو 8 جمع 15 څو کېږي 14 نور موږ نه شو کولی چې په دریو وویشو نو 15 باندې ځو 15 کېږي یو 15 یو دې ته ورکړه 12 شو 2 15 لس صحیح ده دوه دې ته ورکړه 15 15 25 بیا په 15 څو کېږي 2 15 لس دوه هغې ته ورکړه 15 25 بیا په 15 کېږي 2 15 15 25 او که بیا په 15 وویشو نو یو کېږي نو عدد موږ تجزیه کړه چې څو دانې 2 لري 2 په توان د څلور دانې څو دانې 3 لري 3 په توان د څلور دانې څو دانې 15 لري 15 په توان د څلور دانې نو د دې سوال ځواب هم راوځي ګران زده کوونکو 2 په توان د څلور 3 په توان د څلور 15 په توان د څلور چې دغه عدد بیرته ساده کړي نو دا عدد به موږ ته بیرته راکړي دغه عدد دی نه غټ موږ تجزیه کړه ته کولی شې چې مثلا دې نه هم غټ ولیکې خو دغه طریقه ده دغسې 2 باندې بیا 3 باندې بیا دغسې 15 ته ځان ورسوئ صحیح ده
ګران زده کوونکو دې کې دا سوالونه داسې راځي بس سوالونه داسې راځي مثلا موږ ته راکوي سوال راکوي راته وایي چې یو عدد مثلا 2 مربع ضرب 3 مربع ضرب 15 مربع ما یو عدد تجزیه کړی ده صحیح ده یو عدد مې تجزیه کړی ده هغه تجزیه دغه راته ښایي د عدد کم یو ده عدد درته وایي عدد پیدا کړه نو ته به شی کوې دا بېرته ساده کوې عدد پیدا کېږي مثلا 2 مربع باندې کېږي 4 3 مربع 9 او 15 مربع باندې څو کېږي 15 مربع 25 صحیح ده اوس موږ دا دې سره ضربو 4 په 9 کې څو کېږي 4 په 9 ګران زده کوونکو شپږ دېرش او ضرب څو 15 دا کولی شي اوس یو بل سره چې کوي ضرب کوي اوس وایي 15 په شپږو کې څو کېږي 15 په شپږو کې مثلا داسې لیکو چې دا بله خو 15 دلته 15 دلته به ولیکو چې شپږ دېرش ضرب 15 چې اسانه ضرب کو 15 په شپږو کې 10 شو 3 اصل 15 په 3 کې 15 15 او 3 18 شو 2 په شپږو کې 12 یو اصل 2 په 3 کې شپږ شپږ او یو اوس جمع کوي 0 لس یو اصل شو دې ته ورکوي 2 ورکړي 9 نو جواب څه شو 900 د دې سوال څه ده 900 یعنی هغه عدد چې تاسو تجزیه کړی او ځواب یې دا شی راکږلی او عدد کم یو 900 تاسو ورته حلقه کړئ 900 هېڅ مشکل به هم نه وي یا فرض مثال درته وایي 3 په توان ده 3 ضرب 2 مربع راوته یا 2 مربع ضرب 3 په توان ده 3 ما یو عدد تجزیه کړی او د هغې ځواب دا شی راوتی نو هغه عدد کم یو ده موږ به ورته شی وایي چې 2 مربع څو کېږي 4 کېږي ضرب 3 مکعب څو کېږي 28 صحیح ده 3 په 3 کې 9 9 په 3 کې 28 اوس دا په دې کې ضرب کړئ 4 په 9 کې څو کېږي 28 2 اصل 4 په 2 کې 8 8 2 لس یو سل څو ده یو سل اته چې کېږي ځواب کېږي ګران زده کوونکو صحیح ده یعنې په دغه طریقې باندې موږ شی کوو د عدد بیرته پیدا کولی شو چې موږ خپله مخکې تعریف وکړو چې کله یو عدد راواخلې مرکب په اولي عددونو یې وویشئ نو بیرته که هغه اولي عددونه بیرته ضرب کړي نو هغه اولنی عدد به موږ ته راکړي یعنې داسې سوال هم راځي تجزیه کړي او داسې سوال هم راځي چې بیرته عدد پیدا کړي او بعضې وخت سوالونه داسې لیکل کېږي ګران زده کوونکو موږ ته ویل کېږي چې یو عدد واخلئ تجزیه کوي مثلا سوال راکوي موږ نه وایي تجزیه کوي موږ ته سوال راکوي او وایي چې دا عدد په کوم اولیه عدد باندې یعنې تر ټولو غټ اولیه عدد پیدا کړه چې دا عدد پې پوره تقسیم شي یعنې کوم عدد تر ټولو غټ اولیه ده چې دا عدد پې پوره تقسیمیږي مثلا دا عدد موږ ته راکړی ده صحیح ده دا موږ تجزیه کړو 2 په توان ده شپږ شو تر ټولو غټ اولیه عدد ووایي چې 4 شپېته پې تقسیمېږي تر ټولو غټ اولیه عدد چې 4 شپېته پې تقسیمېږي ان دلته اولي عدد ته وګورئ ګورئ سلو کې کم تر ټولو غټ اولي عدد ده چې سل پې پوره تقسیمېږي دې دواړو کې 2 او 5 کې څو غټ ده 15 نو تر ټولو غټ عدد یې 15 ده کو کوچنی وغوښته 2 ورته حلقه کوي صحیح ده دلته اوس مثلا زرو ته راشي تر ټولو غټ څوک ده 15 تر ټولو کوچنی څو ده 2 یا د یو اتیا ته راشي تر ټولو غټ څو ده 15 تر ټولو کوچنی څو ده 2 منځنی څوک ده 3 دغسې سوال راوړي مثلا دا راکړي دلته غټې 15 ده وړوکی دلته مثلا دا راکړي غټې څو ده 3 ده یعنې داسې سوال هم درته راغی نو دا سوال هم تاسو څه کوئ ورته حل کوي صحیح ده نو تجزیه ګران زده کوونکو خټۍ در سره تکرار کوي خاصونه پکې کار کوي بعد دین ډیر په درد خوري نور درسو کې ډیر په درد خوري دلته هم دا سوالونه کار وشي ان شاء الله نور درسو د ځوال تر نور تجزیه ډیر کار کوو تخنیکونه اندغه هیله چې زده کړې مې د سوال در سره ولیکئ که صحیح نه زده کړې بیا سره ویډیو وګورئ کوم چې کوم مشکل کوم شی مې نه بیان کړی نو هغه راته راولېږئ او کوم نظریات چې د ویډیو په باره کې درسو په باره کې لرئ حتما ما سره شریک کړئ تر څو دا باید دا درسونه نور هم ښه شي نور هم ښه ولې درسونه تاسو لپاره دي او تاسو ترې باید مثبته ګټه ښه ګټه ترېنه واخلئ او تر هضمي حده پورې زما کوشش دی چې تاسو ته دا درسونه مکمل ډول باندې ښه ډول باندې در ورسېږي نو دا درس همدلته پای ته رسوو ښه ورځ ولرئ په مخه